په نومبر میاشت کې افغانستان د ویسټ انډیز کوربهتوب کوي. سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. تاسو همدا مهال ګورئ افغان ټایپس چینل. که مو افغان ټایپس چینل نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې دا بیل نشان هم ووهئ. په نومبر میاشت کې افغانستان د ویسټ انډیز کوربهتوب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند هیواد کې د روان کال د نومبر په میاشت کې د ویسټ انډیز په وړاندې 3 ورځې 3 نړیوالې او ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ به یادې سیالۍ د نومبر میاشتې په 5مه نیټه پیل شي او د ډسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. افغانستان او ویسټ انډیز تر دا مهاله ټولې 6 نړیوالې او ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې په هغې کې 3 افغانستان، 2 ویسټ انډیز او یوه یې مساوي یا بې پایلې اعلان شوې ده. دغه راز 4 شلاوريزې لوبې هم ترسره کړې دي چې په هغې کې 1 افغانستان او 3 ویسټ انډیز ګټلې دي. افغانستان په لومړي ځل ویسټ انډیز ته د سفر په ترڅ کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې له یادې لوبډلې سره یوه سیالۍ ګټلې وه او یوه یې بایللې وه، خو په غوراوي پړاو کې بیا افغانستان 2 ځله په مسلسله توګه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، خو په 2019 کال نړیوال جام کې ترې تېره ورځ ماتې وخوړه. دغه راز 3 شلاوريزې سیالۍ هم په ویسټ انډیز کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره شوې وې چې په هغې کې په هغه ټولو سیالیو کې افغانستان ماتې منلې وې، خو په 2014 نړیوال جام کې ترې یوه سیالۍ افغانستان ګټلې وه. د دې ترڅنګ به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان 2019 کال د سپټمبر په میاشت کې د بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د 3 اړخیزه سیالیو لوبلړۍ لپاره بنګلادیش ته هم لاړه سي. که دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه دوستانو.